سلامونه په لندن کې د بي بي سي پښتو ټلویزیون د خبرونو ته ښه راغلی. د خبرونو سرټکي کابل کې د افغان او پاکستان مشرانو خبرې. نواز شریف وایي طالبان له افغان حکومت سره بې له خبرو بله لار نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ولسمشر پوتین سره خبرو لپاره روسیې ته رسېدلی. د په اوکراین کې د شخړې له پیله د جان کیري لومړی سفر دی. او خبرونه کې بغداد ته هم ورځو چې وګورو د تاوتریخوالي په وړاندې د موسیقۍ اغیز او د هنروالو هڅې څه دي. جوړ په خیر. کابل ته د پاکستان لومړي وزیر د سفر په اړه تازه حال لږ وروسته خو لومړی نیپال چې یوې دوهمې لویې زلزلې لړزولی. په ځواک کې هغې زلزلې ته ورته چې تېره میاشتې 8000 خلک ووژل. په دې زلزلې پسې لږ تر لږه 15 ټاکنونه هم شوي چې غرنۍ سیمې یې لړزولې او تر ډیلي او ډاکې لرې واټن پورې د لړزو احساس شوی دی. د نیپال او هند لرو بر تر اوسه د 200 کسانو د مړینې راپورونه ورکړل شوي، خو ویره ده چې مځکه ښویدنو او پر ځیدونکو ډبرو ښایي په لرې پرتو سیمو کې مرګ ژوبله اړولې وي. د امریکا ځمکپوهنې څار ادارې ویلي دا زلزله د 7.3 درجو په ځواک شوې ده. د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف وایي طالبان له افغان حکومت سره له خبرو اترو پرته بله لار نه لري. ښاغلي شریف د خبرې په کابل کې کولې چې له افغان مشرتابه سره د خبرو لپاره په یو رسمي سفر ورغلی دی. له ده سره په دې سفر کې د پوځ مشر جنرال رحیل شریف او نور جګپوړي چارواکي هم ملګري دي. په 2014 کال ټاکنو کې له بریالیتوب او د لومړي وزارت دندې له پیله دا کابل ته د ښاغلي شریف دویم رسمي سفر دی. ولسمشر اشرف غني د ترهګرۍ په اړه ویل ښه او بد تروریزم نن نسته. تروریزم ده بچی په پېښور کې یا بچی په یا خیلو کې عیني وینه لري، عین قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو. نه این بچیان په پېښور کې یا نورو ځایو کې، نه په ګوټ افغانستان کې بد خطر کې. موږ بچیان باید په دې اعتبار ولري چې له کوره وځي او برته کور ته په امنیت راځي. ګټې ځکه چې راتلونکي د آسیا راتلونکي موږ او تاسو په ګډو اقداماتو پورې تړلي او موږ او تاسو اصلي دښمن بېوزلي دي. ولسمشر اشرف غني په کابل کې له خپل پاکستاني میلمه لومړي وزیر نواز شریف سره خبري کنفرانس ته خبرې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري له هغه ورځې چې تیر کال په اوکراین کې کړکېچ پیل شوی روسیې ته لومړی سفر کوي. دی به خپل دې سفر کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ګوري. ښاغلی کیري به روسیه د اوربند پر پلي کولو هڅوي چې په وار وار ترې سرغړونه شوې ده. فکر کوي چې له ایران سره اتومي خبرې او هم په سوریه او یمن کې د جګړې حالت به هم د دوی د خبرو اجنډا کې ځای ولري. جان کیری د تور سمندرګي استراحت ځای ساچي ته ورسید. د ډیپلوماسۍ له پلوه دې ته چې ولسمشر اوباما خپل یو لوړپوړی استازی روسیې ته لیږي د یو مهم ګام په سترګه کتل کیږي. موږ د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو په اړه یو څه خبرې کړې دي. کیری به لومړی خپل سیال سرګي لاوروف او بیا د خورا مهمو خبرو اترو لپاره ولسمشر ولادیمیر پوتین ویني. په اجنډا کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د نړۍ له 6 مشرانو سره یو تړون او په سوریه او یمن کې پر کړکېچ خبرې شامل دي. خو تر ټولو مهمه خبر به د اوکراین پر سر د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د نظر اختلاف وي. په 2014 کال کې په اوکراین کې د تاوتریخوالي د پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې کیری روسیې ته ځي. د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه 6,000 کسان وژل شوي. نښتې له هغه وروسته ډېرې شوې چې روسیې د اوکراین د کرایمیا سیمه له ځان سره کړه. موږ هغه برخې چې له روسیې سره مو خورا ښکاره توپیرونه پکې درلودل جوت کړي او هغه د اوکراین پر سر و. دا چې موږ باید د هغه خپلواک هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړو. له دې داسې ښکاري لکه د بهرنیو چارو وزیر به چې په اوکراین کې د اوربند د ماتېدو او هغو رپوټونو په اړه هم خبرې وکړي چې وایي اوکراین ته له روسیې وسلې ځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي کیری روسیې ته ځکه تللی چې د امریکا او روسیې ترمنځ مخامخ خبرې جاري وساتي او یقیني کړي چې د امریکا نظر روسیې ته ښکاره ورسوي. مسکو چې دا اونۍ پای د دویمې نړیوالې جګړې بریا ولمنځله پر امریکا تور ولګاوه چې په اوکراین کې یې تاوتریخوالی پارولی. روسیه یې ګوښه کړې او خپل ملاتړي هڅوي چې پر پل یې پل کیږدي. چارواکي وایي دوی په تمه دي چې آیا کیری به د اوکراین کړکیچ په اړه کوم نوی وړاندیز له ځان سره راوړي او که نه. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنې اړیکې لپاره د حل موندل به هم اسانه نه وي. په نورو خبرونو کې بیا هم روسیه چې مخالفو فعالانو یو پلټنه دې پایلې ته رسېدلې چې د اوکراین ختیځ دوو لویو جګړو کې څه د پاسه 200 روسي سرتیري وژل شوي دي. د راپور کې داسې معلومات هم شته چې د مخالف مشر بوریس نیمڅوف له لوري غونډ شوي چې په 13 فبرورۍ کې وژل شو. روسیه د لویدیځ دا تورونه ردوي چې ختیځ اوکراین کې د یاغیانو ملاتړ لپاره منظم سرتیري او زغروال ځواک استولی وي. په بنگلاديش کې یو سیکولر بلاګ لیکوال د دغه هیواد شمال ختیځ کې په ډبول وژل شوی دی. پولیس وایي دا سږ کال دې ته ورته دریم مرګ دی. په رانانا یوجي ډاس باندې په سلهیت ښار کې د مخپټیو سړیو له لوري په ساتلونو برید شوی دی. ښاغلی ډاس د موکوټو مونا یا آزادو مغزونو ویبپاڼې لپاره بلاګونه لیکل چې یو وخت د اوجیت روی له لوري څارل کېده. دی هم 13 فبرورۍ وژل شو. د بریتانیا یو خیریه روغتیايي اداره وایي په تیرو 15 کلونو کې د یو څه ځوانو خلکو ترمنځ د سکتې پیښې کې لوی زیاتوالی راغلی دی. څېړونکي په انګلستان کې د روغتون معلوماتو ارزونه کړې او ویلي دي د چاغوالي لوړېدونکې کچې او د ناستې یا نه خوځښت ژوندبڼې په دې زیاتوالي کې ونډه لرلې ده. د اندونیزیا سمندري ځواکونو یوه کښتۍ بیرته ګرځولې چې له بنګلادیش او میانماره پکې سلګونه کډوال سپاره وو. ډېری دغه کډوال روهینجا مسلمانان وو. باور دی چې زرګونه یې د تایلند سمندرغاړې سره نږدې اوبو کې له خلکو ډکو کښتیو کې بند وي. وږي او کړېدلي دا کډوال له هغو خلکو څخه دي چې په تیرو ورځو کې مالیزیا او اندونیزیا ته رسېدلي. څه د باندې زر کډوال د مالیزیا د لنکاوي ټاپو له اوبو څخه ژغورل شوي. په اندونیزیا کې ژغورونکو نږدې 1500 کسان چې کښتۍ د دې هېواد شمال لویدیځ ته رسېدلې وه وچې ته انتقال کړل. په کښتیو کې د مانامار بنګالیان او روهینګا مسلمانان انتقالیږي. ملګري ملتونه وایي دوی د نړۍ تر ټولو ځورول شوي اقلیتونه دي. هر کال کډوال له خطرناکې وچې او د اوبو په قاچاقي لاره له تایلند نه اوړي او بیا مالیزیا او اندونیزیا ته ځانونه رسوي. د دې لارې خطر هغه مهال په ډاګه شو چې د تایلند پولیسو څه موده وړاندې د ځنګله په منځ کې یو ډله ییز قبر وموند چې ښایي قربانیان یې کډوال وي. د بوږونکي موندنې د تایلند چارواکي اړ کړ چې په قاچاق کوونکو ځمکه تنګه کړي. د مالیزیا او اندونیزیا کډوالو بې ساری شمېر ښایي قاچاق کوونکي اړ کړي چې دا انساني ګنډې په کومه بله سیمه کې کښته کړي. داسې ګمان ځي چې کډوال به د پلورلو سره مخامخ وو او بیا به قاچاق کوونکو په تایلند کې د پیسو په بدل کې خوشي کول. د کډوالو نړیوالې ټولنې د دوشنبې پر ورځ وویل چې په زرګونو نور کډوال د تایلند وچې ته نږدې په سمندر کې پاتې دي. قاچاق کوونکو لاس ځینې اخیستی او نه غواړي چې ساحل ته یې ورسوي. اوس هم کولمبیا چې د حکومت او فارک ډلې ترمنځ د سولې خبرې ښایي پکې ډېر وخت واخلي، خو دواړو غاړو سلا کړې چې د هېواد په لرو بر کې ایښودل شوي ماینونو پاکولو کې باید مرسته وکړي. دا کار ښایي کلونه وخت غواړي. معنا اغېزمنو شوې کورنیو ته یې ښایي خطر لا هم هماغسې پاتې وي. د کولمبیا کلیواله انورا سیمه که څه هم په طبیعي ښکلا پوښلې خو ډېر مرګونی تاریخ لري. حکومت وایي په کولمبیا کې د ماینونو تر ټولو ډېر قربانیان د همدې سیمې دي. دا د جګړې سیمه ده. دلته په لسیزو د فارک یاغیانو، ELN وسلوالو او پوځ ترمنځ جګړې شوي. ټولو ځمکني ماینونه او نور چاودیدونکي توکي تر شا پرېښي دي. 18 کلن جان فریډي په دې وروستیو کې هغه وخت ټپي شو چې د پلار په ځمکه کې یې ماینو چاودید. کله چې مو چاودنه واورېده ورمنډه مو کړه. هلک مو ولید چې له ټپي لاس سره ولاړ دی. په نړۍ کې یوازې افغانستان هغه هیواد دی چې د ماین ځوان قربانیان پکې تر دې ځایه ډیر دي.
د دې کال په سر کې د دې ښوونځي په مخ کې پاوز یو چاودیدونکی توکی شانډ کړ. دا ماین زموږ د ښوونځي په مخ کې وموندل شو، نو په شپو مې خوب نشو کولی. ویره مې وه چې وبچوي. دې سیمه کې خلک ایله اوس له دې سره اشنا کیږي چې د چاودیدونکو توکو له خطر سره څه وکړي. دوی سره ځایي مرستندویه ټولنه او یونیسف مرسته کوي. په دې وروستیو کې د کولمبیا حکومت او فارک یاغیان سره سلا شول چې دې ځای ته ورته سیمو کې د ماینونو پاکول پیل کړي. خو ماین پاکي کلونه او حتی لسیزې وخت غواړي او ښایي ځینې ماینونه لا بیخي ونه موندل شي. د لوبو او سپورت خبرونو کې لومړی کرکټ ته ورځو. انګلستان باتسمن کیون پیټرسن ته ویلي ملي لوبډله به یې بیرته ونه غواړي، سره دی چې د خپلې کاونټۍ لوبډلې ته یې 326 منډې وکړې او نه دی سوځېدلی. دغه 34 کلن لوبغاړی چې تیر کال د انګلستان له لوبډلې وایستل شو، پرون یې د لیسټر شیر پر وړاندې د خپل لوبیز بهیر تر ټولو ښې منډې جوړې کړې. پیټرسن وروسته بیا د انګلستان کرکټ له نوي مشر انډرو سټراس سره وکتل او ورته وویل شول چې بیا به د خپل هیواد لپاره ونه لوبیږي. د اروپا اتلانو لیګ لپاره هم نن شپه سیالۍ کیږي چې نیمه پایلوبه کې به بایرن میونخ د برسلونا پر وړاندې د لومړۍ لوبې 3-0 پایلې بدلولو زیار باسي. د 2013 کال دغه اتل له خپلو څنګ لوبغاړو فرانک ریبري او آرین روبن پرته لوبیږي چې دواړه د دې موسم لپاره له لوبې بهر دي، په داسې حال کې چې برسلونا په ټول ځواک د لوبې ډګر ته ورځي. برسلونا هیڅکله هم په بایرن لوبغالي کې لوبه نه ده ګټلې. په بغداد کې د موټر بم یو مرګوني برید ځای کې د یو کس لخوا د موسیقۍ یو فعالیت د عراق پلازمینې نور هنرولان هم هڅولي دي. د عراق د ملي اورکسترا پخواني مشر کریم وصفي په یوازې سر د موسیقۍ غږونه د اسلامي دولت نومې ډلې پر وړاندې یو ننګونکی عمل بولي. د یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو هم په پراخ ډول خپره شوې ده. د دې شخص په څیر زړورتیا به هیڅوک ونه لري چې د بغداد بمي برید په خونړۍ سیمه کې دی لوی وایلن وغږوي. که د موسیقۍ سور لږ ویرجن دی خو سرلیک یې له هیلو ډک دی. موږ هغه خلک یو چې هیڅکله نه مرو. دې وتلي سندرغاړې به د خپل ځواک د ښکاره کولو لپاره موسیقي غږوله، خو اوس یې د اسلامي دولت لخوا د تاوتریخوالي او توندلارۍ د مخنیوي لپاره غږوي. کریم له 9 کلنۍ څخه وایلن غږوي او همدا موسیقي یې د ترهګرو او توندلارو پر ضد وسله ده. زما په فکر د بمونو او ګولیو غږونه به د وایلن له غږه لوړ وي، خو کوم پیغام چې موږ دلته د موسیقۍ له لارې رسوو نه یوازې د عراق د خلکو د درناوي لپاره بلکې د ټولې نړۍ د خلکو د درناوي لپاره یې کوو. زموږ دا پیغام به په پراخه کچه خلک واڅوي چې تاوتریخوالی وغندي. د بغداد دی وایلن غږونکي ځینې عراقیان هڅولي چې پام په سندرو ویلو بدل کړي او همدا دلیل دی چې ځینو انځور کښلو ته مخه کړې ده. د نورو عراقي انځورکونکو په څیر زه هم د انځوریستلو برس د نننۍ ککړتیا د رایستلو لپاره کاروم، ځکه هره ورځ مو له تاوتریخوالي ډکوي او همدا لامل دی چې زه تور او سره رنګونه هم نه کاروم. له دې سره چې داعش هر هنري خوځښت ړنګولو ته ملا تړلې ده، دې ډول فردي هڅو د خلکو پام ځان ته اړولی دی. د هنر سره مینه او د خپرونې د پای شیبو کې بیا هم هنري خبر چې پوښتنه دا ده چې له هنر سره مو څومره مینه وي. یو څوک شته چې د پیکاسو انځورکاغنې سره ښه ښکاره مینه لري او پر یوه انځور یې 109 میلیون ډالره لګولي دي. یو انځور چې د الجزایر ښې میرمنې نومیږي په مزایدې کې د یو تر ټولو ګران بیه هنري کار نوی ریکارډ جوړ کړی دی. د 1955 کال دغه هنري انځور د نیویارک یوې مزایدې کې وپلورل شو.